خان اکثر د خر بچي دا خان ما د دې وقوفتیا استعاره استعمال کړې ده او د زهر خان نه یادوم ځکه چې خان باچا خان هم خان شهید هم خان و بلا خوریت پسند خانان چې هغه د ولس په کتار کې ولاړو زه هغه نه یادوم زه هغه یادوم چې د ولس نه په ولاړه باندې سرمنستی او د فرنګي چاپلوسي کړې ده او د هغې نه د خپلې چاپلوسۍ په بدل کې د سر او نواب او خان او خان بدر خطابونه اخیستي دي زه هغه چې خان اکثر د خر بچي خو پیسه ترې نه اس جوړ کي خان اکثر د خر بچي خو پیسه ترې نه اس جوړ کي شیخ یې هم کوي صفتونه ترې نه اوږد او دس جوړ کي زاهد هم وړې ریا دی د تسبو نه جرس جوړ کي خط تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي خط تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کي څوک په نیش کې هم کانغ وي له دې خاورو اطلس جوړ کي څوک په نیش کې هم کانغ وي له دې خاورو اطلس جوړ کي او د غلام قلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کي د غلام کلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کی او ټپس د شاهین وایي د خان ټول نه نرګس جوړ کی خدای دې چرې وسبر نه کي خدای دې چرې وسبر نه کي چې د وس نه وس جوړ کی څوک دوړې ولي اختره څوک شور د ولس جوړ کی ګونګه پیشوچه به خو اخر په جغر ووتې او چغې د زړګي نه راوتې په نظر ووتې ګونګه پیشوچه به خو اخر په جغر ووتې او چغې د زړګي نه راوتې په نظر ووتې او پام د ګودر لارې ګورې بیا سمسوره شوي دي پام د ګودر لارې ګورې بیا سمسوره شوي دي او برګو د پټو کې په زیړي مازدیګر ووتې او ما خو تا ته نه تندې رکیب ته ګونجې کړی ما خو تا ته نه تندې رکیب ته ګونجې کړی او تا باندې څه وشو چې واپس شوې په ور ووتې او نه دې بره وکتل او نه په درشلو درېدې نه دې بره وکتل او نه په درشلو درېدې او پام کول هرې سم د ساره په شا او څه وشو که یو ځلې د غېږه کې راټینګ کړم څه وشو که یو ځلې د غېږه کې راټینګ کړم او دا په تندکونو زمانې په اختر و بل یو والې بیا ډېره مننه